السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم الیاس خان. تاسو ګورئ آی جی ټي چینل. نن په دې ویډیو کې زه تاسو ته ښیم چې تاسو ایمیل څرنګه جوړ کړئ. بیشتر ملګري پوښتنه کوي وایي موږ ایمیل نه ده زده چې ایمیل څرنګه جوړ کړو. نو ایمیل خو ډېر اسانه ده، د زیاتو ملګرو زده ده. هغه ملګري سواد نه لري هغه وایي موږ ایمیل نه ده زده. نو په دې ویډیو کې زه تاسو ته ښیم چې تاسو ایمیل څرنګه جوړ کړئ او هیڅ سواد نه غواړي. نو د دې تر مخکې د ویډیو طرف ته ولاړ سو، د ایمیل طریقه درته وښیم چې تاسو ایمیل سره کوم جوړ کړئ. که چیرې تاسو زما چینل نه یو سبسکرایب کړی، تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ. دغه سبسکرایب د تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. په دې سیم کلیک وکړو، له هغه وروسته تاسو د بیل په آیکن باندې کلیک وکړئ. بیا د هغه وروسته په دغه باندې کلیک وکړئ. نو راځو د ایمیل طرف ته. ایمیل په ګوګل کې هم جوړیږي، په جمیل کې هم جوړیږي. موږ تاسې د جمیل له لارې جوړوو. دا جمیل ده، د جمیل له لارې جوړوو. تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. چې کله دا خلاص سو، له هغه وروسته به په دغه آپشن باندې کلیک وکړئ. په دغه آپشن چې تاسو کلیک وکړو نو رابسې اډ انادر اکاونټ، په دغه به کلیک وکړئ. په دې چې تاسو کله کلیک وکړو دلته به راسئ ګوګل ته. په دې ګوګل به کلیک وکړئ. دا زه چې تاسو ته سره کوم ښیاست، بس فقط تاسو دغه طریقه مخ ته بیایاست. په کوم شان زه کلیک کوم تاسې په هغه شان کلیک کوئ. نور هیڅ سواد نه غواړي. له هغه وروسته به تاسې په کریټ اکاونټ باندې کلیک وکړئ. کریټ اکاونټ چې تاسې کلیک وکړو، له هغه وروسته به تاسې کلیک وکړئ فر مای سیلف په د اول باندې. په دې سم کلیک وکړو. دلته تاسو چې نوم غواړئ، تاسې نوم څه شی ده؟ نوم خو هر څوک لیکلی شي. زما نوم مثلا پلانکی دی، زما نوم پلانکی دی. زه مثلا کومه جلیل. تاسې نوم هر شی د هغه ورکړئ. په د دوم نوم کې کومه خان، په لاس نیم کې اول نیم ده، یو دوهم نیم ده. نو په اول کې ما ورکړو جلیل، په دویم کې ورکړو خان. تاسې هر شی نوم یې هغه ورکړئ. دلته تاسو ته وایي تاسو په څوم کال کې پیدا شوي یاست. ګورئ وایي انټر یور برډې. نو دلته به تاسو ورکړئ دا میاشت ده. په دې کې تاسو هغه میاشت چې تاسو خوښ هغه ورکړئ. مثلا زه کومه جولایي. په دې کې مثلا هر ورځ تاسو خوښ اوومه ورځ، اوله ورځ، دویمه ورځ، دریمه ورځ. زه کوم اوومه ورځ. دلته زه کوم مثلا 2001 کال کې زه پیدا شوی یم. په دې ځای کې ګورئ، په دغه ځای کې په دې ځای کې به تاسو خپل جنسیت انتخاب کړئ. تاسو څه یاست؟ ښځه یاست، نر یاست، څه یاست؟ دلته زه کوم میل. په دې به نیکسټ به کلیک وکړو. ګوره دلته څو دانې راته راواړول. دوه دانې ایمیل آماده دي. یو دا ایمیل ده خان جلیل په نامه، صحیح ده. بل دوهم ایمیل ده جلیل خان په نامه. نو موږ جلیل خان اوکې کوو. او که چیرې تاسو غواړئ مثلا خپل ځان لپاره خپل نوم انتخاب کړئ، نو په دغه اخري به کلیک وکړئ. نو زه دلته جلیل خان انتخابوم. جلیل خان په دغه نوم کلیک وکړو، نیکسټ وکړو. نیکسټ مې کړو. دلته تاسو چې پاسورډ غواړئ، هر پاسورډ چې تاسې خوښوئ هغه پاسورډ به تاسو ورکړئ. هر رمز تاسو ته اسانه رمز ورکړئ، هغه رمز تاسو ورکړئ. مثلا زه اسانه رمز ورکوم. ګوره دلته وایي تاسو ما له 1 تر 2 پورې پاسورډ ورکړئ. وایي نه، تاسو یو سخته پاسورډ انتخاب کړئ. نو بل سخته پاسورډ ورکوو. ګوره دې وارې ما سخت پاسورډ ورکړو، نو قبول یې کړو. دلته تاسو تلیفون شماره غواړئ، صحیح ده. تلیفون شماره که تاسو ورکوئ که نه ورکوئ هغه تاسو خپله خوښه ده. که چیرې تاسو تلیفون شماره نه ورکوئ، په دغه یو به کلیک وکړئ، سکیپ باندې. سکیپ مې کلیک وکړو. ګورئ دلته وګورئ زما ایمیل آماده سو، جلیل خان 926@gmail.com. دا جمیل ایمیل دواړه ده. بیا به په نیکسټ کلیک وکړئ. په نیکسټ هم کلیک وکړو. دلته وایي آی اګري. په دې به د شنه به کلیک وکړئ. تاسو جمیل جوړ سو. دا تاسو جمیل جوړ سو. دغه جمیل کارو. که غواړئ تاسو خپل جمیل وګورئ چې زما جمیل چیرته ده، په دې ژبه کلیک وکړئ. په دې ژبه کلیک وکړئ. ګوره دا ستاسو جمیل. دا و د جمیل طریقه. که چیرې له ویډیو چې مو خوند اخیستی